هو الذي خلق السماوات والارض الله غزاتا چې پیدا کړي دي اسمانونه او مځکې فی 6 ایام په شپږو ورځو کې. طالبانو نن د علم زمانه ده. الله قرآن کې وایي چې ما مځکه او اسمانونه شپږ ورځو کې پیدا کړي. طالبانو یو علم د دې ته علم د جیالوجي وایي. دی د مځکې د جوړښت په اړه باندې بحث کوي. دا د موږ مځکه څه ده طالبانو؟ دا 14 طبقې ده. څو؟ 14 طبقې. هره طبقه مځکه چې طالبانو د اولې طبقې نه بدله ده، په هره طبقه دوی وایي په میلیونونو کاله تیر دي. څومره کلونه تیر دي؟ خیر د طالبانو جیالوجي هم یو علم ده. ته نن زمانه کې علمي تګ وکړه. تاسې ما دا خبر واورئ طالبانو. د جیالوجي علما وایي ما بله درته ویلي مځکه لاندې ټول څوک ده؟ التهابات دي. پټرول، ډیزل، د 4000 سانتیګراده پورې د مځکې منځ څوک ده؟ اور ده. دومره حار اور ده د مځکې منځ. دا د مځکې پوستکی طالبانو یخ ده. لکه مالټه څه؟ دا مځکه څو طبقې ده؟ 14. د جیالوجي علما چې کوم تحقیق کوي چې دا 14 طبقو باندې چې مځکه بدله سوې، هره طبقه چې دغې طبقې ته رسېدلې دا علمي تحقیق چې کړی ده نو څومره کاله غواړي؟ میلیونونه کاله. خیر ده دا یو علم د علم دا خبر کوي. نو چې میلیونونه کاله غواړي نو بیا خو د 14 طبقو باندې چې مځکه بدلېدله طالبانو بیخي 100 میلیونونه کاله مځکه غواړي. ته نه د دې مځکې پوستکی طالبانو میلیونونه کاله غواړي. نو څنګه الله وایي چې ما مځکه په څو ورځو کې پیدا کړه؟ دی نه اوس طالبانو هغه زمانه کې چې د مځکه او اسمان پیدا نه وي، ورځ او شپه وه. ورځ او شپه خو طالبانو عبارت ده د مځکې یو وارې محوري حرکت. مځکه چې په دا خپل قطب و محور باندې یو وارې راتاو سوله 24 ساعته واوښتل. نو هغه وخت کې خو څوک نه وه، مځکه نه وه طالبانو، اسمان نه و. نو څنګه؟ دلته علامه طنطاوي وایي طالبانو دا د موږ په سیارو کې، دا د موږ د لمریز نظام په سیارو کې طالبانو داسې سیارې شته که نه چې 200 کاله طالبانو 200 څومره کاله د موږ 200 څومره کاله دغه یو کال ده. داسې سیارې پورته دا د موږ د لمریز نظام چې عطارد د کومه یوه هغه ده چې هغه تر ټولو نه په قرار حرکت کوي. نو ته اوس ماته ووایه. علامه طنطاوي وایي نن په دې باندې بحث وکړه. الله وایي چې 4 ورځو کې مې 4 ورځې د څه شي 4 ورځې؟ هلته خو مځکه نه وله چې دا محوري حرکت. ورځ خو موږ دې ته وایي مځکه چې یو وارې د خپل محور قطب باندې یو حرکت وکړو پوره سو د حرکت، شپه ورځ وله 24 ساعته سو. نو هلته خو دا نه وله کم یو. دې باندې قرآن چپ پاتې سوی. نو چې چپ پاتې د طالبانو هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، نو دا طالبانو اصل کې یوه اوږده موده کوي. زه نه وایم چې الله دې قدرت نه لري چې 4 ورځو کې پیدا کړي. دا قدرت لري طالبانو، خو علمي جوړښت داسې وایي چې نه وخت یې ډېر نیولی ده. وخت یې ډېر نیولی ده. 6 ایامین طالبانو دا خدا د کمې سیارې هغه شپه ورځ الله عز وجل ښیي چې هغه میلیونونه کالونه نیسي.